د افغانستان د دولت او د هر افغان پریکړه لیک د مشورتي لویې جرګې هغه پریکړه لیک چې د سولې خبرو ته یې لاره پرانیسته. د لویې جرګې قطعنامه له دې وروسته به د افغان دولت دغه مرکچي پلاوی له طالب پلاوي سره د خبرو په میز کښیني. افغان حکومت وایي مرکچي پلاوی به قطر ته لاړ شي او د یکشنبې په ورځ به له طالبانو سره د سولې خبرو لومړی پړاو پیل کړي. دا چې دوی د دې فیصله کړې ده دا ښه اقدام ده. له دې وړاندې د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین له BBC سره په مرکه کې وویل چې بندیان یې خلاص شي دغه ډله هم په یوه اونۍ کې خبرو ته چمتو ده. بلخوا له مشورتي لویې جرګې یوه ورځ وروسته د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي دي چې افغانانو ته یو تاریخي فرصت په لاس ورغلی چې ګټه ترې واخلي او د سیمې د ټیکاو او د نړۍ امنیت کې ونډه واخلي. په کابل کې د امریکا سفارت چارسنبالی سفیر بیا وایي د سولې خبرو کې امریکا له خپلواک متحد او ولسواک افغانستان نه ملاتړ کوي او په دې خبرو کې به له 19 کلونو لاسته راوړنو ننګه وکړي. Let me be clear. اجازه راکړئ چې روښانه ووایم د افغانانو خپلمنځي خبرې به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. دا نو ستاسو ټولو پورې اړه لري چې د دې هیواد راتلونکی خپله وټاکئ. خو په دې هم باید سره پوه چې د دې لارې په هر ګام کې امریکا متحده ایالات به دلته وي او له اسلامي جمهوریت به ملاتړ کوي او موږ دلته تلپاتې ملګرتیا ته ژمن یو. اروپایي ټولنه هم وایي اوس نو د طالبانو وار دی چې ګام را مخکې کړي او مقابل غبرګون وښیي، فوري اوربند وکړي او د سولې خبرو ته کیني. که څه هم افغان حکومت د 400 طالب زندانیانو د خلاصون چارې چټکې کړي، خو له ډېرو افغانانو سره دا خبره ګونګه پاتې ده چې دغه زندانیان چې د افغانستان د سولې برخلیک ورسره تړلی وو څوک دي. د افغانستان حکومت د هغو 400 طالب زندانیانو له ډلې څخه د 150 نوملړ له BBC سره شریک کړی دی، خو په دغه نوملړ کې یوازې د هغوی نوم، د پلار نوم، دا چې د کوم ولایت او کومې ولسوالۍ اوسیدونکی دی، په کوم زندان کې ساتل کېده او څه وخت نیول شوی و، د اړوندې قضایي دوسیې له شمېرې سره ذکر شوي دي، خو دا نه دي ذکر شوي چې په کوم لوی جرم دوی نیول شوي دي. بلخوا وسلوالو طالبانو هم تر اوسه د دوی په اړه جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي او دا هم نه ده معلومه چې له خوشي کېدو وروسته به د دغو بندیانو برخلیک څه وي. صابر عزیز، BBC، کابل.